السلام علیکم ناظرین، زه واجد الله تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. ناظرین کرام، نن در سره تازه ترین چې کومه صورتحال دی د پنډۍ د جلسې په حوالې سره هغه زه ستاسو مخې ته ږدم. علي امان ګنډاپور صاحب د خپلو قافلو سره اټک پل ته را رسېدلی دی، خو د اټک پل چې کومه دی دا په دې وخت کې یو میدان جنګ جوړ شوی دی. د یو طرف نه خو د پاکستان تحریک انصاف او چې کومه قافلې دي، کومه کارکنان دي، هغه موجود دي، خو د بل طرف نه به د پاکستان چې کومه معزز پولیس یا چې کومه سرکرده پولیس دي یا چې کومه ډېر زیات مشهور پولیس دي چې هغې ته د پنجاب پولیس وایي، هغه د بل طرف نه په هغې باندې شیلینګ کوي او مسلسل داسې شیلینګ روان دی چې دا صرف د پاکستان تحریک انصاف په کارکنانو باندې نه دی، بلکې کوم کسان چې د خیبر پختونخوا نه پنجاب ته داخليږي په هغې باندې دا شیلینګ کېږي. او په ډېر فوټیجز کې موږ دا وینو چې د ګاډي نه زنانه راکوزېږي، ورسره ماشومان دي او په هغې باندې ډایرکټ دا پولیس شیلینګ کوي. یقینا دلته حالات چې کوم دي دا ډېر زیات خراب شو دي، حالات ډېر زیات تشویشناک شو دي. په دې وخت کې حالات چې کوم دي د قابو نه بار شو دي. یقینا علي امان ګنډاپور صاحب عمران خان صاحب ته دا ویلي او د هغه سره یې دا وعده کړله چې هغه به پنډۍ ته راسي او په هر حالات باندې به پنډۍ ته راسي او هغه به په پنډۍ کې دا جلسه دا احتجاج چې کوم دی دا به د کامیابۍ. خو په دې وخت کې موږ وینو چې په مریم نواز صاحبه حکومت هم دا اعلان کړی دی، هغو دا کرفیو هم لګول دا او صرف دوی دا کرفیو نن په پنډۍ کې نه دی لګول، بلکې د دې سره چې نور کومه ضلعې دي قریب یعنې چکوال کې خبره موږ وکړو یا نورې داسې چې کومه ضلعې دي په هغې کې هغې نن د په 144 لګول دا بالکل یې لکه تاسو دا ویلی شئ چې دا وایي په دغه ضلعو کې کرفیو لګېدل ده، یعنې چې کوم یو کس راوځي 3 4 5 یو ځای کېږي هغه ځای نه پولیس راځي یا خو هغه منتشر کوي یا هغه په خپلو ګاډو کې اچوي او تاڼو ته وړي. خو دا وخت موږ د اټک پل کې خبره وکړو. اټک پل چې کوم دی په دې وخت کې میدان جنګ جوړ شوی دی. که موږ راشو او پنډۍ ته وګورو نو د بېګانه د پنډۍ چې څومره لارې دي دا یې بندي کړې او په دې لارو کې صرف مخکې به داسې کېدل چې دوی به یو کنټینر لګاو، هغه به په مین چې کومه چوک په هغې باندې لګېدو. خو بېګا دې عجیبه غونته کې کار کړی دی او یقینا دا چې کومه خوف، کومه یره او کومه دا یره چې د دوی د پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو ده د هغې د وجې نه دوی په هغه چوکونو کې 3 کنټینرې لګول دي د بېګانه، یعنې په هر چوک کې به تا ته 3 4 کنټینرې ملاویږي او په هغه چوکونو کې چې د کومه چوک نه صرف موټر سایکل تېرېدی شي یا یو کس پیدل تېرېدی شي، یعنې هغه چوک نه چې د هغې نه غټ ګاډي تېرېدی شي، بلکې هغه چوک چې د کومه چوک نه چې کومه دی کنټینر په هغه چوکونو کې هم کنټینر لګول دي د کوم ځای نه چې موټر سایکل تېرېږي. که موږ د پنډۍ د هسپتالونو خبره وکړو نو په پنډۍ کې ډېر داسې هسپتالونه دي چې هغې ته خلک د کشمیر نه د خیبر پختونخوا نه راځي او هلته خپل علاجونه کوي او د پنډۍ خلک خو خامخا په هغې کې علاجونه کوي. نن د هغې لارې هم بندې دي، که د چا مریض وي نو هغه د هسپتال ته خپل مریض هم نشي وړی، یا د چا داسې مریض وي چې په هغې کې نن چوټي نه هم کېږي نو هغه عاجز هغه خپل مریض چې هسپتال ته هم نشي رسولی، اسلام آباد ته هم نشي وړی، ځکه چې د اسلام آباد لارې هم بندې دي. پنډۍ که موږ خبرو وکړو نو دلته شوده چې کومه دی دود چې کومې توایفای چې ورته کومه کسان وایي یا د دې سره موږ چرګان چې کومه زموږ سره چرګان دی دا هم د بار نه راځي، شوده هم د بار نه راځي، دارنګې غواګانې چې کومه وي د حلالۍ لپاره دا هم د بار نه راځي. نو نن په پنډۍ کې د هغې هم فقدان دی او خلکو ته نه میلاویږي. که ته چېرته د دودو دوکان ته لاړ شې هغه ته وایي چې ما د دود پکار دی نو هغه وایي چې بهي نن خو لارې بند دي دود نشته، نو تازه دود هم نن تا ته نه میلاویږي. ډېر داسې شیزونه دي چې په روزانه حساب سبزیانې چې کومه دي دا به هم په پنډۍ کې شاټ شي، ځکه چې سبزیانې چې کومه د بار نه راځي هغه هم د پنډۍ د اسلام آباد چې کومه سبزي منډۍ د هغې ته راځي، د هغې نه بعد چې کومه دا پنډۍ ته شفټ کېږي یقینا لارې بندې دي، سبزیانې به هم نه میلاویږي. یعنې حالات دا وخت چې کومه ډېر زیات تشویشناک شو دي. کالجونه یونیورسټیز به هم یقینا بند وي ځکه چې د په 144 نن خو چوټي ده، خو عام طور باندې که چېرته دا احتجاج مزید زیات شي نو د پنډۍ اسلام آباد ټولې لارې به بندې کړی شي. حالات چې کوم ډېر زیات خراب شو دي. او که بیرته موږ د اټک پل طرف ته لاړ شو نو اټک پل ته که موږ دې وخت وګورو نو یو طرف ته پاکستان تحریک انصاف چې کومه کارکنان دي د خیبر پختونخوا نه راغلي دي هغه موجود دي، بل طرف ته که موږ وګورو نو د پنجاب پولیس دي او د پنجاب پولیس مسلسل په دې باندې شیلینګ کوي. یو طرف ته خو شهباز شریف صاحب په پوره دنیا ته وایي چې په کشمیر کې څه حالات دی، په کشمیر کې په موږ باندې زموږ سره ډېر بد کار کېږي، بل طرف ته چې کومه دی هغه د فلسطین خبره کوي. خو شهباز شریف صاحب کله هم هغې ته دا نه وایي چې ما خو په پنډۍ کې
د اټک په مقام باندې د هغې نه بدترین کار ما شروع کړی دی یعنې بدترین کار ما او زما ورېره چې کومه ده مونږ په دواړه څه باندې د پاکستان تحریک انصاف په کارکنانو باندې چې کومه بدترین تشدد مونږ شروع کړی دی کومه بدترین شیلینګ مونږ شروع کړی دی کومه بدترین ګولۍ په دې باندې مونږ ورو یقینا چې داسې ګولۍ به څوک نه په فلسطین کې ورئ او نه به داسې ګولۍ څوک په کشمیر کې ورئ نه به په کشمیر کې داسې بدترین حالات وي نه به داسې بدترین حالات په فلسطین کې وي کومه بدترین حالات چې دا وخت راولپنډۍ او د اټک دي یعنې یقینا په اټک کې چې کوم حالات دی عالي امین ګنډاپور صاحب هلته را رسېدلی دی او صرف عالي امین ګنډاپور صاحب نه دی د هغه څخه په زرونو خلک راغلي دي هلته موجود دي او صرف هغه کسانو باندې نه بلکې کوم کسان چې په پنډۍ کې اوسېږي اسلام آباد کې اوسېږي یا په پنجاب کې اوسېږي او د خیبر پښتونخوا نه هغه پنډۍ ته داخلېږي د اټک په ذریعه د اټک په مقام باندې نو هلته په هغې باندې هم بدترین شلینګ روان دی بدترین حالات دي د هغه سره د چا څه چې ماشومان دي د هغې هم هلته دا خیال نه ساتلی کېږي چې دا ماشومان به د دې شلینګ د وجې نه مړه شي یا به دې ته نقصان ورسي یا به د دې ککړو ته نقصان ورسي خو په هغې باندې هم شلینګ روان دی دا ټیم او په هغې باندې څوک اسره هم نه کوي او د پنجاب پولیس چې کومه دی چې خو د مخکې نه ډېر زیات مشهور دي او ډېر زیات بدنام دي هغه په دې کې خپله حصه چې کومه ده مزید نوره هم چې کومه ده اضافي کوي که موږ راشو د پنډۍ حدودو ته وګورو نو په پنډۍ کې هم دغه حالات روان دي څه بدل نه دي چې کوم ځای کې 15 کسان یو ځای کېږي په هغه ځای کې پولیس راځي هغه ګرفتارۍ او بېګا خو موږ دا هم ولیدل چې صحافیان پکې هم ګرفتارېږي چې یو مشهور ډیجیټل په دې وخت کې به موږ ډیجیټل صحافي ووایو ډیجیټل جرنالیست ورته ووایو چې هغه شهاب الدین خان دی مخدوم شهاب الدین هغه بېګا چې څرنګه ګرفتار کړی دی او څرنګه هغه په ګاډي کې واچولو یقینا د هغې نه اندازه لګېده چې څرنګه حالات به خراب شوي دي په پنډۍ کې د په 144 لګوله یقینا دا چې کومه دی ډېر زیات حیران کن دي په یو جمهوري ملک کې بیا په یو جمهوري ملک کې داسې حالات کول دا چې کومه دی په دې ملک باندې په دې حکومت باندې په دې موجوده سیټ اپ باندې په دې موجوده نظام باندې چې کومه دی دا ډېر زیات کوېسچن یې راچوتی کوېسچن مارک دی په دې باندې ځکه چې یو جمهوري حق دی د یو کس عیني حق دی احتجاج کول نو تا هغې ته اجازت ولې نه ورکړې ته پرېږده چې دوی راشي که دوی دلته چېرته پرامن احتجاج کوو بیا خو مثلا چې که چېرته دوی وایلیشن کوو نو د وایلیشن نه بعد چې ته بیا کمپینه استعمال خپله کې که ته دغه 144 لګې یا ته په دې باندې نور څه قسمه ظلم کوې نو ته کولی شې خو چې تر څو پورې د غلطۍ نه کوي دی په امن کې راځي په امن کې خپله جلسه کوي نو دې ته پکار دی چې اجازت ملاو شي یقینا کوشش د مریم نواز صاحبه د حکومت دا دی چې په څه نه څه طریقه سره دا جلسه روکاو کړي ځکه چې دې ته ډېره یاره ده ډېره دوی په خفګان کې داسې نه که چېرته پاکستان تحریک انصاف د احتجاج غټ شي او دوی بیا د عین ترمیم چې کومه دی د دې په پاس کېدو کې دوی ته نقصانات وشي یا دوی ته مشکلات وي او عمران خان صاحب دا ځل هغه دا سوچ کړی دی چې نه دا ځل خو به داسې کار نه کېږي چې ته ماله کله په مویشي منډۍ کې د جلسې اجازت راکوه یا ته کله ماته د ښار نه بهر اجازت راکوه نه داسې به دا ځل نه کېږي زه به په مین ځای کې جلسه کوم خپل اواز به دنیا ته هم رسوم پاکستان ته به هم رسوم او هغه کسانو ته به رسوم چې کوم کسانو ته زما د اواز د رسولو ضرورت دی زه هغه کسانو ته خپل اواز رسوم عمران خان صاحب د دې بار بار دا چې کومه دا خبره کوي چې هغه کسانو سره زه میټینګ به کوم دغه کسانو سره به خبره کوم چې کوم کسان څه کولی شي یو طرف ته شهباز شریف صاحب چې کومه انټرنیشنلي کومه بیان ورکوي انټرنیشنلي چې کومه خبره کوي چې نه زموږ باندې ټیکسونه لګېدل یو کله چې ټیکسونه ولګي نو ته خندلی شي او نور څه نه شي کولی یقینا دا هم ډېر غټ سوالیه نشان دی چې آیا تا تر اوسه پورې څه کول چې دا ملک تا په مخکې نه دی وړی او بیا موجوده ټیم کې د ملک دا څه حالات دي چې ته په خپل ښار په خلکو باندې د خپل ملک په خلکو باندې داسې بدترین شلینګ کې چې یو کس د یوې صوبې نه بل صوبې ته انټر کېږي او ته په هغې دا شلینګ کې نو دا خو ته د دې خلکو څخه نفرت کوي دا خلک به هم ستا نه نفرت کوي او یقینا په دې کې نفرت چې کومه دا مزید زیاتېږي هم د دې سره سره که ته وګورې د نننۍ چې د پنجاب کومه نقصان وشي په دې نننۍ ورځ کې یقینا دا نقصان به څوک پوره کوي په دې کې د سبزۍ والا نقصان وشو په دې کې د دود والا نقصان وشو په دې کې د غوښې والا نقصان وشو په دې کې د چرګانو والا نقصان وشو په دې کې د یو عام کاروباري هم نقصان کېږي هغه اعلان کړی دی د یو خاص ځای کې کړی دی لیاقت باغ کې اخر تا ته په لیاقت باغ کې مسله څه ده راپرېږده چې وکړي په لیاقت باغ کې یوه ورځ د احتجاج وکړي 2 دې وکړي 10 دې وکړي 50 ورځې دې وکړي 200 ورځې دې وکړي تا ته د لیاقت باغ نه اصل مسله څه ده چې ته په لیاقت باغ کې دې ونه پرېږدې او یقینا که داسې سچویشن وي لکه را څرنګه چې موجوده په دې وخت کې سچویشن روان وي نو یقینا دې کې به تاسو وینئ چې ډېر زیاتې کیجولیټیز به وشي ډېر کسان چې کوم دي دا په دې کې وفات شي او چې کله دا وفات شي د هغې نه پس به مریم نواز صاحبه څه وایي چې نه تاسو نه کتل تاسو معنی ویلې چې دا یو دهشتګرد قوم دی
دا یو دهشتګرد پارټي ده او دوی خو د خیبر پښتونخوا نه دهشتګرد راوستي دي او په تېر شوي جلسه چې کله د سنجاني شو نو په هغې کې یو کس دا هم ویلي وو چې تاسو دا کسان وګورئ چې آیا دا د خیبر پښتونخوا او که دا دوی د افغانستان نه دا ټول کسان راوستي وو یعنی یقینا دوی ته دومره یره او دومره په دې ټیم کې دوی د یرې د وجې نه د دوی د ذهنونو هم کار پرېښی دی چې آیا د پاکستان چې تحریک انصاف چې کومه دا صرف او صرف د خیبر پښتونخوا پارټي نه ده بلکې پاکستان تحریک انصاف چې کومه ده دا په پاکستان کې د ټولو نه مقبول ترین پارټي ده په پاکستان کې د ټولو نه زیات چې څوک محبت په دې وخت کې د کومې پارټۍ سره کوي نو هغه د پاکستان تحریک انصاف سره دی ګورو دا وخت چې کومه دی اټک پل چې کومه دا میداني جنګ جوړ شوی دی د دې په حوالې سره مزید چې کومه تازه ترین اپډیټ وي هغه ستاسو مخې ته ږدم د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ د الله په امان